چې دغسې یو قلف جوړ کړو. په دغه کې سکیچ فیل کې یو قلف اړوند ویډیو یوه ودانه جوړه کړو. داسې کود جوړ کړو چې صفحې ته ورنه واوړو او بېرته یې بدل هم کړو. راځو بېرته دلته ځو، د قلف نوم لیکو، لوښ. دلته راځو اوس اچ عکسونه دې د هغه رااخلم. دلته یو نوم وکړو، دغه عکس راواخلو او دا به ووهو. دلته به دا دلته به راسو او دا به تکرار کړو. دلته به ایمیج ویو دغه او داسې یا دغه به هم داسې کړو او دغه هم سایز ورکړو، سوشل کې دا به داسې کړو، بورډ موږ به سپین ورکړو. دلته زه هماغه عکس کړم، شپږ لیکي شپږ یو کوډ ده، دا په مطلب زه ورکړم. دې ټولباره به ختم. راځو دلته ټینټ پرایمر او دغه کمپونیټ به جوړ. دغه وروسته به راسئ دلته لیکم چې افغان روح رسول یعنې ریچ مستر ګرین به یې کړو. دا همدا عکس کېږدو. د هغه څخه وروسته به راسو بل لینیر به یې صفر کړو، ایمیج به راسو او دغه ایکن به راواخلو، دا ووهو بل طرف ته به یې واړوو. اوس راځو دلته هم دغه اپ کېږدو، ایکس ویو په دې کې څه نه لیکو، دا به یو سنټر ورټیکل به سایز به داسې او دغه به هم داسې کړو. بورډ به کړو، دا به سپین کړو. د هغه څخه وروسته به دا ورټیکل کړو او را به سو بل لینیر ټکسټ ویو، بل لینیر را به سو دا کل او څخه وروسته به یو بل ټکسټ ویو دا به سرې دغه کړو زنټر. راځو دې ته سایز ورکوو، درې سوه په درې سوه. دغه به
کړو دغه به هم یو ډېر سایز به ورسره شي غټ لوړه به پرېږدو سپین رنګ به ورکړو دغه بوټ شل پکې زه لیکم چې مطلب دا به هم سپین اوس وروسته به دې ځای کې زه لیکم چې دغه کول نوی کولو صفحه بس همدا مې ورته ولیکل دلته به راسئ دغه به راواخلئ بس وروسته به دلته راسئ دغه به راخلاص دلته به دغه وروسته به راسئ ملګرو دغې برخې ته دا به تاسو دغه کمپونیټ دا او دغه راواخلئ دلته زه درې سره لیکم چې 3000 درې ثانیو کې دې بلې صفحې ته واړوي دلته راوځو ملګرو دلته به دغه راواخلئ دلته به کلي ورکړئ کلي زه د ایف نوم سره وکړم دا باید په خپل حال راوځو دغې صفحې ته دا ملګرو تاسو خیر به دلته راسئ ویو برخې ته تابلاک په درې ولیکئ به راسئ کمپونیټ برخې دغه راواخلئ هغه څخه وروسته به دغه کمپونیټ دغه دلې کېږدو دلته به تاسو دغه ورته انتخاب کړئ دوهمه چې په دې کې دي چې ښکاره شي دغه دلته یو لیکنه ده هغه به ډي او بیا سلاش هغو څخه وروسته غټ حروفو ام بیا هم سلاش او له هغه څخه وروسته به دغه ورته ولیکئ 4 فاصله اچ دغه بیا به په رقم حروفو ته دغه نور ډایرکټ دلته به دوهمه هغه ورته انتخاب دغه ملګرو له اوس سره کوزئ د په نوم سره ما راسره ثبت کړو دلته به راسئ دغه برخې دلته به دا کمپونیټ جوړ کړو په دغه نوم سره مطلب ما یو دا جوړ کړ او دله مې هم کنټینټ کمپونیټ به جوړ کړئ موږ به یې صفحې ته واړوو دلته به راسئ دغه دلته به دا انتخاب کړئ برخې ته به راسئ دا به دلې کېږدئ دغه دلته به سټرینګ پکې کېږدئ دا ورته انتخاب دلته به کلي ورکړو مطلب زه دلته په نوم سره وکړم دلته به همدا ورته انتخاب کړئ دلې به هغه څخه وروسته راځو بله صفحه جوړوو جلالو نوم سره جوړوو یعنې د کل دلته به هغه دغه چې د موږ صفحه به راواخلئ دلته به ورته ولیکو بله صفحه دلته هم د ګراف نوم دې ته به دا ورکړو
دلته به راسئ. دلته به هم د چین محفظې او محفظة الکریات څخه دلته به راسئ. دا دغه به جوړ کړئ او راسئ. دلته یو برخه دوهمه ټکست یو برخه دغه به کښېږدئ. ورته ولیکو چې AD سپش MA یا سپش دغه څلور بیا فاصله HH دغه او بیا دغه یو برخه به راسئ. دغه بلاک درې ورته ولیکو. له هغه څخه وروسته ملګرو دلته به راسئ. دننه هر بندازې څخه ووځو. به راسو لوک صفحې به دا صفحه ورته انتخاب چې موږ دې صفحې ته واړوو. راوځو بیا د دغې صفحې ته. زه به دا کافي کړو او دلې به کښېږدو. زه ورته وایم چې اول ورسره دې ما دغه ته اول ورسره دې ما لوک صفحې ته واړوي. دا زه دغه به دلې کښېږدم. مو دلې کړل خلاص. راځه دلته دلته به تاسو یو سټرینګ جوړ کړئ. مطلب ما دا نوم ولره ورکړ او دلې کښېږدئ. دلته به یو دغه جوړ کړئ. دغه دا دلته راسئ ملګرو بدل نو چې دغه صفحه جوړ کړې دلته به یې هم دغه نامه جوړه زه دلته دلته کښېږدو. دلته موږ لوک نوم سره چې کومه دا کلي ورکړې وه دې ځای څخه درو. دلته بله صفحه جوړوو. د هوم صفحې په نوم سره یې ونوموو. لینیر H راوکښېدم. سنټر او زیټر ټیکل داسې به کړو. او دلته به استګرام او دلته به لیکو چې ښه راغلاست. اوس وروسته راځو دغه دلته به راسئ. دغه برخې ته دلته به راسئ. دغه بلاک او دغه یو برخه به راسئ. دغه بلاک دلته به دا کښېږدو. دلته دغه دلته به د خان په نوم سره کوم جوړ کړی وه به دلې کښېږدو. او دلته به دننه کنټین کمپنۍ جوړ کړو چې موږ ولې صفحې ته واړوو. دغه کنټین کمپنۍ چې موږ هم صفحې ته واړوو. نو کار نشته ملګرو یوازې دې بټن ته هم کار سپارل شوی. نو راځئ ویډیو را وګورو چې کار کوي که یا. ملګرو تاسو له سکیچ پیر څخه بیخي نابلده یې او یعنې د ویډیوګانې سمې نه درته ښکارېږي نو زموږ ټلګرام چینل کې پښتو سکیچ پیر ده هغه ته ډاونلوډ کړئ او یوټیوب چینل کې افغان ویرفون ګروپ ته چینل ده هغه ځای کې صفري ویډیوګانې وګورئ. سکیچ پیر چې اوس ورسره بلد سئ یا چېرې ورسره نابلده یې نو دا ویډیوګانې سخت درته ښکارېږي. راځئ اوس ګورو چې کار کوي که یا که یې نه کوي. دغه د ډاونلوډ کولو کومه صفحه ده تاریخ را واړوه.
په 1230 دولسم 15 څخه تیری وزیراعظم کلپ راچون د محمد په نوم باڼه دا هم کول ته صفحه شوله که زه دلته یو بل کول کار به نه کوي چېرته محمد د نوم ورکړم او د ښه راغلاست صفحې ته وړئ اوس نو ملګرو دلته یو کوډ ده چې هغه موږ زیات استعمال کړی هم ده مطلب د دغه مو هم استعمال کړی ده په دغه کې د متني قرآن کریم په کې مو هم استعمال کړی یوازې دا کوډ دا که تاسو استعمالوئ استعمال یې کړئ نه یا که زه په ویډیو کې درته واچوم دا کوډ د مطلب په ویډیو کې کار نه کوي دغه کې به یې واچوم دا ورته نه و ملګرو که چېرې زه دوهم وار دلته ورځم دا لرې کوم مطلب زه دوهم وار به دې کلیک کوم دوهم وار به ترو دغه یوه شېبه ملګرو مشکل ده دا به کنسل کړو یوه شېبه ملګرو یو کار پکار ده دغه لوګ صفحې ته به راسئ دلته مو کرېټ ورکړه دلته مو یو نمبر جوړ کړه دا بلاک دغه نمبر ورته انتخاب دلته به یو ورته دلته به راسئ کمپونیټ به دغه بلاک دلته چې کومه کلي موږ د ای په نوم سره ورکړې وه په دغه صفحه کې هغه به دلته هم ورکړو په دغه ځای کې به یې ورکړو په دغه صفحه کې چې موږ ورکړې وه په دغه صفحه کې دغه ځای نو کار نشته راځو ویډیو ورنوو دا باید یو مخکې زه حذف کړم نو اوس یې ګورو چې سره کوم ډیزاین کې راولي او کوډ که تاسې کې پیسټ کوئ پیسټ یې کړئ مطلب په ویډیو کې خو نه راځي ځکه چې یو رقم علامه ده چې هغه ډسکریپشن کې نه قبلوي د همدې لپاره دا کوډ به زه په ټلګرام چینل کې هم دغه پروجیکټ به درته واچوم ټلګرام چینل په هغه ځای کې جوین شئ ټلګرام چینل دا د پښتو سکیچ ویر زده کړه دغه چینل ده زه تاسو ته ښیم دغه سکیچ ویر پښتو زده کړه دغه هم ټلګرام چینل ده دلته پکې جوین شئ له دې ځای څخه به تاسو ترلاسه کړئ سکیچ ویر پښتو زده کړه موږ یې لینک هم په یوټیوب چینل کې اچولی دغه ځای څخه به ترلاسه کړئ راځه اوس ګورو ملګرو ګورئ دا یې سراسر داسې کولپ مې وکړئ زه کولپ راچوم دغسې اوس نو زه که چېرته غواړئ چې کولپ مطلب بېرته نوی کولپ واچوو نو راځو دلته راځو ون کریټ وینټین کمپنۍ جوړ کړو دا بلاک دغه او موږ دې بېرته ون کلیک ون لوګ صفحې ته واړئ نو دغه دی دا بیا یو ځل بیا راننوت ګورئ ملګرو دغه صفحه ده زه به دې هماغه کولپ ورکوم د دې نه پرته بل ورکې کار نه کوي زه هماغه کولپ ورکوم موږ به دې صفحې ته راواړئ اوس زه چې بل وار یې ورسم نو موږ به کولپ نوی کولو صفحې ته نه بلکې سیده به همدغه صفحې ته راولي چېرې بل کولپ ورکونه کړي نو یوازې په هماغه کولپ سره به کېږي موږ غواړو کولپ نوی مطلب بل کولپ ور واچوو نو د هغې لپاره دلته یوازې هغې صفحې ته به لاړ شئ هلته وینټین کمپنۍ دغه د ښه راغلاست په هغه باندې ما جوړ کړو په هغه باندې کله کلیک وکړو بل کولپ هم ورته ور واچوو دغه یې خوندوره طریقه وله چې کولپ نوی کېږي په کولپ واچولو باندې د دغه کولپ ټرین کولپ راځو اوس یې وګورو اوس دا زه بېرته هماغې صفحې ته ځم صفحې ته زه به دې کله کلیک وکړم دلته کولپ ور نوی کوم کولپ به زه د محمد نوم اړوند کولپ
نو بلکل لاړو بلکل به کار نه کوې به د محمد بلکل به کار اوس راځم بیا د محمد نوم کوم مخکینی کار نه کوي دغه نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ.